د روژې نیولو سره د انسان د جسم نه کینسر هم ختمیږي. څنګه تی کینسر ختمیږي مکمل من پوهه کوم، خو مکمل ویډیو وګورئ ځکه چې په دې کې درې سیزونه دي چې دا درې سیزونه تاسو ته د ټولو نه اول پیژندل پکار دي چې یو ته کینسر ویلی شي او دویم ته انسولین ویلی شي او دریم ته اټوپیجي میکانیزم ویلی شي. کینسر انسان ته هله جوړیږي کله چې د انسان په جسم کې خراب او زړې خلیې ډېرې زیاتې جمع شي چې د هغې ختمیدل نه وي نو د انسان په جسم کې کینسر ترېنه جوړ شي. دویم انسولین د انسان په بدن کې د معدې نه لاندې کومه لبلبه چې دا په هغې کې بیټا سیل ورته وایي یعنې بیټا خلیه ورته وایي دا د انسولین جوړوي. نو کله هم چې مونږ خوراک وکړو زموږ د معدې نه لاندې کومه لبلبه چې دا په هغې کې بیټا سیل دي چې دا انسولین جوړوي او کله هم چې مونږ خوراک وکړو نو د هغې نه ګلوکوز جوړ شي او دا انسولین دا ګلوکوز زموږ د بدن خلیو ته رسوي چې د هغې نه بیا انرژي مونږ ته میلاویږي او هر قسم د دنیا کار مونږ پې کوو. او د انسولینو بل کار دا هم دی چې د انسان په بدن کې نوي خلیو جوړېدو کې مدد هم کوي. او دریم اټوپیجیز میکانیزم ورته وایي یعنې دا یو داسې کار د انسان په بدن کې شروع شي، یو داسې میکانیزم د انسان په بدن کې شروع شي چې د انسان په بدن کې هغه خلیې چې کومې زړې شوي وي او انسان ته د بیمارو لګېدو خطرت وي لکه کینسر شو یا دغه شان نورې غټې بیمارۍ وي نو د انسان په بدن کې دا اټوپیجي میکانیزم شروع شي. خو دا کله شروع کېږي؟ دا هله شروع کېږي چې انسان روژه نیسي او په ځان باندې نهره تېروي نو د انسان په جسم کې بیا دا اټوپیجي میکانیزم شروع شي چې د انسان کمې هم زړې خلیې دي او کمې هم خرابې خلیې دي چې د هغې نه د کینسر لګېدو خطره هم وي او د هغې سره سره نورو بیمارو لګېدو خطره هم وي. نو انسان چې کله هم روژه نیسي او کله هم په ځان باندې نهره تېروي نو د انسان په جسم کې دا اټوپیجي میکانیزم 20 غنټې بعد شروع کېږي. نو کله هم چې د انسان په جسم کې دا اټوپیجي میکانیزم شروع شي نو د انسان د جسم نه هغه خلیې کمې چې زړې وي او کمې چې زموږ صحت ته نقصان دی وي چې د هغې د وجې نه انسان ته کینسر هم لګېدی شي نو د دې اټوپیجي میکانیزم په ذریعه باندې هغه خلیې د انسان د جسم نه ختمیږي. نو روژه نیول صرف او صرف زموږ ایماني فایده نه ده بلکې انسان ته جسماني فایده هم ورکوي. خو کچرې مونږ په هغه طریقه باندې روژه نیول شروع کړو کومه طریقه چې انسان ته ښودلې شوې ده. کله هم چې تاسو خوراک وکړئ نو ماښام ټیم کې تاسو روژه ماتې ټیم کې دومره خوراک مه کوئ چې هغه خوراک ستاسو ته بیا بوج ترې جوړ شي. کله هم چې تاسو روژه نیسئ نو په پشمني کې داسې خوراک مه کوئ چې د هغې خوراک نه بعد ستاسو په جسم کې انسولین بار جوړیږي. یعنې هغه غوړ خوراک ډېر زیات مه کوئ، هغه خوږ خوراک ډېر زیات مه کوئ چې د هغې د وجې نه بار ستاسو په جسم کې انسولین جوړیږي او بار انسولین جوړېدو نه انسان ته شوګر هم لګېدی شي ځکه چې یو داسې وخت راشي چې د انسان په لبلبه کې کم بیټا سیل چې دي چې انسولین جوړوي داسې ټایم پې راشي چې هغه انسولین په صحیح طریقه باندې بیا نشي جوړولی چې یا خو انسولین جوړېدل مکمل پرېږدي او یا کله هم چې انسولین جوړیږي نو په نیم مقدار باندې انسولین جوړیږي چې د هغې د وجې نه انسان ته بیا د شوګر خطره هم کېدی شي. نو بار د نهرې سره او روژې نیولو سره د انسان په جسم کې کینسر په شان غټه بیماري هم ختمیږي او د انسان کچرې نورې غټې بیمارۍ هم د خلیو نه لګېږي هغه هم ورسره ختمیږي. نو کچرې دا ویډیو انفارمیټیو وي دغه شان انفارمیشن موږ تاسو ته ډیلی بیسس باندې راوړو نو د هغې دپاره تاسو زموږ آی ډي فالو کولی شئ او دا د خپل فرینډ سره هم شیر کړئ ځکه چې هغوی ته هم فایده وشي چې آیا د روژې نیولو سره انسان ته جسماني او ایماني کمې داسې فایدې دي چې هغه موږ ته په مفته کې میلاویږي.